ایوا عمر رضی الله تعالی عنہ یو پیر پلا روانو ایو بت پرست ولیدو چې د بت عبادت کو او د عبادت د وجنه دا ټول بدن دا سنره شویو او ډیر کمزورې شویو او وچ کړس او تک تور شویو او عبادت د هغه بت کو او کته پورته بوته کېدو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي خلکو وګورئ دتا دا دومره مشقت او دا دومره تکلیف برداشت کولو باوجود به هم د جهنم تزي. الله الله دا کوم ویډیو چې تاسو تخکاری دا یو پندت ته د اندوانو او تاسو وګورئ ټول عمر په دې کوپر کې تیر کو ټول عمر دغه بت د خپل مقدس مبارک سرخ کته کو او ټول عمر په دې کې دی سنم مطلب ویلو کې او د بت رام ویلو کې تیر کو حتی چې لاندې رااله او بیخي ملاح کته شوا یعنی ټول عمر په دې سیس کې تیر کو او دا وګوري څومره خواري کوي او بیا بم سزي بیا بم جهنم تزي. اے مسلمانانو خیر دې کو پیسې را سره نشتا. اے مسلمانانو آیا شیخ ادریس صاحب زمونږ د حج او د عمرې د سرویس نه مطمئن دی کونه ولی مولوی صاحب موږ سره سوسو پیری عمرې لتلې اول ته زمونږ چې کوم هوټل دی مکه او مدینه منوره کې پاکي قیام هم کړي زمونږ ډینس پلازا کې د دفتر افتتاح وا مولوی صاحب راغلو نو لکه شاماره کو سره شوی تاسو واوري خیر دې کو لګي تندره باندې تیریږي. اے مسلمانانو خیر دې کو معیشت زمون خراب دی خو شکر دی وباسو په ایمان باندې شکر دی وباسو د الله په ذات باندې چې زما دا مبارک تندې اغه رب تخته کیږي کم چې ټول دنیا او زمکه اسمانونه پیدا کړي. اے خلکو خیر دې کو خبره اترې راځي مسلمان ګوره غریب نه دی مسلمان سره چې دا هیره ایمان کم پروت ته د ازمکه اسمانونه او دا ټول کفر را ټول کې څومره کفر چې دی د امریکا او د جرمنی او د اټلی او د انګلند او د پوره دنیا کې 100 ارب کسان دي او 5 پکې دا غیر مسلمان دي دا ټول را ټول کې دا مال او دولت او اسباب ټول او دا ټول یو کلمه ویون کې دی بل سیټ تا الله یو کلمه ویون کې چې اس نه کوي یو کلمه ویلی کنا د دې ټول کفر نه هغه یو کلمه ویون کې سده دا بهتر دی. دا ځنویم جی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو کلمه ویون کې جمع دی قیامت په ناراضي دا مزه چرچې چې داخله کوي دا غیر دا زما استا په سر کوي نو غرض می دا دی شکر وباسي شکر چې مسلمانان یو خیر دې کو لګي تندي خیر دې کو لګي ډېری پیسي خیر دې کو نوکری خیر دې کو روزګار خو دې خوې خود ایمان سرمایه خو را سره شته کنه اے مړې زیاده سے زیاده دا موجوده چې دا کم خلق ته کنه نو پندوش پیتا کالا پس پیوم نی او کویم کنا نو مړ هغه ډېر عجیب زندگی بس هغه د محتاجو زندگی دا هغه د اوګو زندگی د بل پوګه بد خپېخي د دویانو زندگی دا او پاسه وي جیو کې نه وي او تشو ډکی امتیازي او پیچکاریانی او په دوی مورز ډاکټر لخلاص دا بلډ پریشر دی او دا شوګر دی او دا می پملا درل دی او دا می پخپو درد اے زما 30 سال عمر دی صحیح ده ابل مولوی صاحب ته می مولانا صاحب می 30 سال تک ورسیدو اگر ته وې ویلس کال دی پزوانی کی پاتی دی بس الله 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 یعنی 40 سال بس 40 سال پوری ځواني یو قسم لا داغه نه پس خو بیا کمزوري دا بیا دردونه بدت आवाज کوي بیا نظر کمزورې بدت आवाज کوي بیا غوګونو درانه بدت आवाज کوي بیا د غاخونو وتل او خوراک ناز مول بدت आवाज کوي بیا ټیټا ملا بدت आवाज کوي بیا د محتاجو زندگی زما استا مخ ته بیا پرته ده نو غرض می ده مسلمانا د ټول نه مخ کې شکر وباسا په اسلام باندې چې الله علی اسلام را کړي دا غي نه پس نه د الله نه غوړ ال اخر خاتمه په ایمان کې او دنیا نه بې ایمان چرته لاړ نشو پته نه لګي ما ټول عمر الله الله ویل دی او په اخیری ټیم کې زمانه ایمان لاړ نو دا کم پندت چې دی کنه د پد نه لګي چې الله ایمان نصیب کوي کو نام زمونږ خو دعا چې الله دې ایمان نصیب کی ټول عمر دغه بت تلان دی باندې شو او دا ټول عمر به بیا جهنم زی حتی چې دا
دا ملای راټیټه شوه خو بهر کې به مسلمان چې په کم ځای کې د الله نه د عافیت سوال کو او آخره خاتمه زمو خطا نشي د دې سوال کو او دنیا د کفر په حالت کې لاړ نشو دې سوال کو الحمدلله په خپل اسلام باندې ډیر شکر وباسو ډیر شکر دا د ټول دنیا د قیمت نه بهتر دی یو ایمان والا